علیکم قدرمنو لیدونکو، هیله منم چې ښه اوسئ، خوشحاله او سوکاله اوسئ او هر چیرې چې یاستئ خوښي او خوشحالي مو هم په نصیب کې په برخه اوسه. تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایم زما د یوټیوب چینل یوې بلې او نوې ویډیو ته. مونږ بیا هم له کابل ښار څخه راوتلي یاستو او میدان وردګو ته راغلي یو. هورې جانه هم راسره ده، څه ناڅه د شاوخوا بوټو سره ونو سره نابلدي کوي. ته هم نه دی د دې لپاره چې کور هم په بلاک کې دی او د ترڅنګ داسې د ماشومان لپاره شنې سیمې او تفریحي ځایونه هم نشته چې ماشومان هلته یو ډول سي چې د شنې فضا ونو سره بوټو سره بلد سي. د دې لپاره نو په مځکه خو هېڅ نه درېږي، وایي که ازغې څه پښو ته یې ورچوخ سي بیا نو وایي ډارېږي، وایي ما په بغل کې ونیسه. نو تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړم چې تاسو ته یو نوې ویډیو جوړه کړم. ګلونو تاسې د توتو څنډل به مو لیدلي وي، د مڼو ټولول، د توتو څنډل، د نورو میوو مثلا چې میوې راټولېږي له ونو څخه هغه به مو لیدلي وي. زه نن غواړم تاسو ته یو متفاوته، یو ښکلې مزهداره خوندوره مزهداره میوه راټوله کړم او تاسو ته در وښیم. هغه څه چې د سنځلو څنډل، دا چې سنځلې څه ډول څنډل کېږي او راټولېږي. ورور جان زه ونه غږېږم خالهګانو سره. سلام اچوه. سلام علیکم. نو تاسو ویډیو سره تر پای وګورئ، جالب او ښکلې ویډیو به تاسو سره ولرو. دا چې زه به آیا موفق هستم چې په د سنځلې تاسو سره ولرم، چې زه تاسو د سنځلې ونه در وښیم. ګلونو لیدونکو دغه د سنځلې ونه ده او دومره تاسو ګورئ چې لوړه ده او زه مجبور یم چې په دې کې وخیځم او سنځلې راوشکم. نو داسې آیا زه به موفق هستم، بریالی بسم که نه؟ نو تاسو مې ملتیا وکړئ. هم غواړم چې دې ونې نه دا سنځلې راوشکم، هم هغه سنځله چې ده د هغې نه به یې هم تاسو ته راوشکم. نو ملتیا مې وکړئ او ویډیو را سره تر پایه وګورئ. هغه کسان هم چې کوم وخت هیڅ سنځلې را شکولې اوسي، تاسو هم خپلې جالبې خاطرې کمنټ کې را سره شریکې کړئ. ورسه زویه ته ورسه بچه زویه. ګلونه لیدونکو یو ترپال مو را پیدا کړو. دا ترپال به راواخلو او د دې ونې لاندې به یې هوا کړو. ګلونو لیدونکو د سنځلو ټکولو لپاره حتما یا باید یوه اوږده لکڼه یا لښته اوسي او یا هم باید په ونه کې څوک جګ سي او ویې ټکوي. نو زه خو په ونه کې نه پوهیم. هورا جان چی شای دی؟
خب خیر هر وقت که ترپال او طرف انداختیم باز ازو زیاد دیگه خوشه زیاد خود رازه نسی کلا منکی سلام دوستا، خدا کنه جور صحتمند باشین. یم باران سنجد تکانی است دیگه، باش که جمعش کنیم. حالا اینه قدر جمع کردیم تا حالا. چی میکنی زنکه؟ دوستانو سنځلو په ټولولو باندې مصروف یو بوخت یو. هغه کومې سنځلې چې ترپال کې راټولېږي هغه خو بیا ترپال ټول کړو. بیا د ترپال شاوخوا ته چې ټولېږي هغه نو باید په لاس ورو ورو ټول سي او ترپال کې بیا واچو. دوستانو که تاسو هم اشتیا لرئ وایي چې تاسو ته مو لږ زیات دی. د خسر د باغ سنځلې دي، د خسر باغ سنځلې دي. نه یو دا غټو نه دی چې بیخي زیات دی پکې، یو هغه دی خوا کې ورسره بل هم دی، هغه هم دی، درې څلور اخوا هم دی. هغه منظره ډېر ښایسته دی، دغه طبیعت او د موسم نو خزان دی. رنګونه د ونې ډېر ښایسته شوي دي، زیړ. او یوه خبر وکړو چې تصادف په دغه بسته کلي کې زمونږ د باغ زمونږ د یعنې پلار د باغ مې سنځلې ډېرې ښې سنځلې دي. تاسو یې وینئ نسبت نورو باغو ته. زه نه پوهېږم د هغوی عموما وړې وړې چې پوچکې پوچکې بیا د پلار مې دغه ده دوه درې ونې چې دي ډېرې نو ښکلې او خوندورې سنځلې دي. لکه څنګه چې دوستانو قیجانو ویلې که چیرې سنځلې مو خوښېږي او ستاسو په سیمه کې نه وي کومنټ وکئ، ادرس هم راولېږئ. زه نه درवړم، تاسو خپل افزار راشئ. البته مفت فری. زه همدومره زحمت وباسم ستاسو لپاره او ټولوم یې. ستاسو یو لایک، یو ښکلی کومنټ او یو سبسکرایب، یو شیر مو د دوستانو سره ماته هر څه دي. نو زه به سنځلې ټولې کړم، هر څه چې خوښېږي کومنټ دې وکړي او زه به ادرس ورکړم. او موږ به هم په اجازه نو شروع کړو بیا دغه سنځلې وګورو چې څومره ټولولی شو، څومره ټولولی شو، څومره وړلی شو کور ته.
ګلونو لیدونکو تاسو دا پیژنئ؟ خوندونه خو ټول دلته دي قدرمنو لیدونکو. دومره خوندورې تروې، دومره خوندورې تروې. تاسو به راسره موافقه اوسئ که نه؟ راځئ چې لږ ایخوا ته لاړه سم چې دلته د مسلمانان کچالو راباسي، د دوی غږونه مزاحمت ونه کړي. زه نه پوهېږم چې تصویر څنګه راځي. محرم دی، غرمه ده. دلته د شفتلې، نه شفتله نه بل څه ده. تاسو ګورئ ما په بګراونډ کې څومره ښکلی پټی دی او دا یې د مالونو لپاره د ژمي لپاره کوم څه کرلي. ما ونه پېژانده. زه به مې د پلار نه پوښتنه وکړم چې دا څه دي. نو زه به چې چیرې کښېنم دغلته به کښېنم. دلته تصویر لکه څه ښکلی کېږي او تاسو ته به لږ کیسه وکړم. تاسو به هم راسره موافقه اوسئ، یا کسان چې یا کلي کې اوسېدلي دي او یا څه زه یوه لوټه به کېږدم، دی نه به ستند جوړ کړم او تلیفون به پکې پرې کېږدم دغسې، ځکه زه عادت لرم کله چې خبرې کوم لاس مې ښوروم. نو تاسو به هم راسره موافقه اوسئ که نه؟ ډېری کله په کلي کې که څوک اوسېدلي دي یا څوک ورغلي دي لکه موږ غوندې د شکرو د مېلې لپاره، یوازینی د کلي ښه عادت چې دی، یعنې ډېر ښه عادتونه دي. د ښو عادتو له ډلې څخه یو دا ده چې کله د ښاره یو څوک راسي نو حتی که خپلو خپلوان هم نه وي، د همغه کلي خلک چې ورسره پېژندګلوي لري، مثلا دغه کلي چې هر څه تولیدات یا حاصلات اوسي هغه ورته راوړي. دلته زموږ په کلي کې هغه څه چې زما ډېر یادېږي تر ډېره چې موږ راغلي یو، ځکه دلته ځینې کورونه غواګانې لري، توروې شودې مستې د هر څه حاصل ورکوي. نو بیا دوی موږ ته توروې راوړي. ګورئ دا یوه کوزه توروې زه هیڅ نه پېژنم. زما مور یې پېژني، زما پلار یې پېژني، زما خور یې پېژني. زه نه پوهېږم چې هغه د موږ خپلوان هم نه ده، ولې د موږ د کلي یو مېرمنه ده، هغې وخته په دغه لاره تېرېدله، موږ په خپلو باغ کې وو، په خپلو پټیو کې وو. نو زما خور ته یې غږ وکړ، بیا یې پوښتنه وکړه چې دا څوک دي دا خلک؟ هغې وویل چې له کابله یا له ښاره زما وړه خور راغلې ده، مور دوی مې راغلې دي. نو دا ورسره خبرې وکړلې، لاړله. یو 20 دقیقې تېرې نه وې چې دا توروې د یو ماشوم په لاس راولېږلې. یو رقم خوندورې دي، یو رقم یخې دي چې هېڅ نه مالګې ته اړتیا لري، نه بادرنګ ته او نه بل څه ته اړتیا لري. خوندورې تروې. همداسې د دې ترڅنګ یو بل څوک وله پلار راتللو، کله چې د خور د کوره مې تر دې ځایه راتللو نو زموږ یوه ګاونډۍ وه، هغه مې د مور سره کیسې وکړلې. زه راتېره سولم ځکه چې موسی راسره ونه کېدل چې ودرېږم، مر و. مور مې تقریبا یو څو دقیقې ورسره ودرېدله، قصې وکړلې. اوس یو لږ مخکې ګورو چې لورې راغلله او دومره سطل کې توروې راوړلې. نو طبیعي توروې چې نه هغه موږ داسې په کابل کې عموما له مستو څخه توروې جوړوو چې څومره هم هغه د زه مکسیکم، ولې بیا هم لکه څنګه چې دا توروې په طبیعي توګه جوړېږي، جګ وهل کېږي، نو داسې مزه نه کوي. او زما بیا په ټولو لبنیاتو کې توروې زښته زیاته خوښېږي، بې حده اندازې. نو چې مخکې چې دا 2 نفره راغلل، بیا به مې اوښي ما ته غږ وکړ چې هله توروې درته راوړلې. ما ویل مقصد دا توروې زما په نامه دي، زه یې چاته نه ورکوم. نو د کلي یعنې تر ټولو ښه عادت زه فکر کوم همدا وي. دا یو ډول رسم د مهمان نوازۍ دی، د میلمه پالنې دی. حالانکه په کلي کې خلک ډېر غریب دي، ډېر بېوزله دي. یوازې همدغه د باغ او پلوانو پټي و دي، که څوک مال ولري د همغه حاصلات دي چې دوی ورنه استفاده کوي. نور نو څه کاروبار نشته چې پروژې اوسي، یا مثلا تعمیراتي یا داسې پروژې اوسي چې ځوانان پرې بوخت اوسي، داسې څه نشته دی. ټول خلک په همدغه خپل باغ او باغدارۍ کې بوخت دي. اوس نو د مني موسم دی او ټول خلک نور نو حاصلات راټولوي. مثلا اوس مڼې د هیچا باغ کې نشته، ځکه ټولې
شکولې دي پخې دي او د موږ اوس سنځلې ټولونه سنځلې هم پخ شوي دي ټول باغونو کې کچالو ټول خلکو ټول کړي دي او یو موږ پاتې ول څه هغه څه ټول کړي دي هغه څوک چې موږ پلار مې باغ ورته په څه ورته وایي دهقان څه دی هغه دهقان زمونږ کچالوی هم څه ټول کړي دي بیا نن چې موږ راغللو نزاکت له مخې بیا هغه باغ ته رانغی دغه لپاره ځکه پلار مې ورته ویلي و چې زما لور راغلې ده او زما کډه راغلې ده او موږ مې ګرد خیر ده د کلي خلک یې پیژني خو ولې زه هېڅ راحته نه یم نو دوی هم بیا ښه ورانغلل نو خپل باغ هم د خپل په ټیم دي ښه راحته خوشحاله آرامه ولې د کلي خلک یعنی عموما ډېر دوی اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي ډېر زیات نو خدای دې په ټولو رحم وکړي چې داسې یو څه کار وي چې ځوانان پرې بوخت اوسي او د باغ او باغدارۍ مالدارۍ ترڅنګ په نورو کارونه هم بوخت اوسي بیا به زما په فکر د دوی ژوند به لږ ښه وي نو ولې که غریب هم دي یا اقتصادي ستونزې لري ولې زړونه یې غټ دي مطمئنه یم چې که کابل کې د کلي نه داسې څوک راسي فکر نه کوم داسې یو څه اوسي چې هېڅ یې ونه پېژني بلکې په همغه ناحیه کې در سره اوسي مثلا یا په همغه منطقه کې اوسي او ته داسې یو څه ورته راوړې د کلي یو همغه خوند او ښکلا ده پخوا مې پیادېږي چې کله به مې مور راغله ځکه مور مې دلته وخت تېر کړی دی او زما ډېر کم ماشومتوب دلته زه فکر کوم مور دې مې قصه کوي چې زه د 2 کالو چې دوی بېرته کابل ته تللي دي پخوا جنګو کې چې کابل کې جنګونه بیا مې مور دوی دلته راغلي و زموږ کور دغه باغ و هر څه مور مې ډېر وخت تېر کړی دی ولې زما هېڅ هم نه پیادېږي زما په قد دومره پیادېږي چې زه همیشه هلته چکر ته راغلی یم او هغه وخت چې مکتب کې و بیا به مې پلار د پنجشنبې په ماسپښین به راوستلو موږ ساري مکتب ته تللو او جمعې د شنبې په سهار وخته به بیا کابل ته بېرته رسولي وو بیا به موږ مکتب ته تللو نو دغسې چکر ته راتلل بیا ډېر وخت زه نه وم راغلی تقریبا ډېر وخت 2 کاله حتی چې واده مې هم وکړ بیا نو د 2 کاله دغه د تقریبا 4-5 دفعې سول چې دلته راغللو خپل باغ ته خپل ځای ته یو خاص آرامښت احساس دی ولی زه پوهېږم دلته ژوند ډېر زیات سخت دی ما ته چې دومره ښه تمامېږي خوشحال تمامېږي دا ده چې زه میلمه راغلی یم زه 1 شپه 2 شپې یم او بېرته ځم خپل ژوند ته خپل کار بار هر څه ته ولې د ښار او د کلي ژوند توپیر زښته زیات دی په ټوله نړۍ کې دی ولې په افغانستان کې به بیخي زیات دی د ښار پرمختګ ښار کې حداقل د کاروبار یو څه امکانات د بازارونو شتون او په کلیو کې بیا صاف هوا پاک هوا صاف فضا شنه فضا یو د بل سره توپیر زښته زیات دی داسې یو وخت راسي چې حداقل موږ وکړو چې د ښار او د کلي واټنونه دغه لږ څه راکم کړو دا به ډېر ښه وي هم به مثلا دلته زه چې هغه کسان سره غږېږم دلته کلیوال نجونې چې دي هغوی یعنی تلیفون یا کامره یا د هر څه ښه نه مني او زه هم هیڅ لازمه نه ګڼم چې د هغوی سره مثلا کوشش وکړم چې هغوی کامرې په مخ راسي ولې د هغوی قصې اورم غواړم چې خیر زه خپله به بیا تاسو ته درته ووایم نو دوی ډېر د ښار ژوند خوښېږي مثلا د موږ نه چې پوښتنه کوي موږ وایو چې هلته موږ داسې شنه فضا پسې داسې آرامه فضا پسې همیشه وایو چې حداقل یوه ورځ جمعه سي او موږ یو ځای لاړ سو چې هغلته لږ آرامښت وي لږ شنه فضا وي لږ د موټرو ګڼه ګوڼه نه وي ولې دوی بیا وایي چې موږ په دغسې حالت په داسې آرام حالت کې یو اما د موږ د کابل بازارونه د کابل ښار ګڼه ګوڼه خوښېږي یعنې فرق لري انسان هغه څه چې نه لري د هغه په ارمان وي خو خوند کوي دواړه ژوند زه په دې نظر یم چې که هر چیز چې یو کاش دا ذهنیت وکړی چې ټول سر پیدا کړو چې یو دا چې د بل چا په ژوند کې مداخله ونه کړو په خپل ژوند باندې ورسېږو د خپل ژوند په کمو څیزونو باندې اول شکرګزاره اوسو بیا کوشش وکړو چې هغه په ښه توګه ورنه ګټه واخلو او په خوند ژوند وکړو په مینه ژوند وکړو ځکه ژوند تېرېږي او موږ یو ځل دې نړۍ ته راغلي یاستو بار بار نه راځي چې وایي چې خیر بل ځل چې راغلم بیا به دغه نیمګړتیاوې به نه وي نو کله چې خپل ژوند ته متوجه وو بیا هېڅکله د بل چا په ژوند کې مداخله هم نه کوو او بیا خپل ځان ته هم خوښي ورکوو بل چا ته هم نو هیله منده یم دعا کوم چې
ټول همزولې مې چې دي هغه په کابل کې دي که په اطرافونو کې دي په میدان وردګو کې دي په لغمان کونړ غزنی گردیز هر سیمه هر ولایت کې چې دي چې زما غږ اوري زما ویډیو ګوري او یا ما پیژني یا مې نه پیژني په هر حال هغه د خوشاله اوسي هغه د خوشبخته اوسي دغه نجونو په شونډو د همیشه مسکا خوره اوسي او د دنیا خوښي د نصیب سي نو ژوند دی زه به دلته تاسو یو څه در وښیم مخامخ یو د سنځلې ونه ده داسې ښکلې ځاله ده زه نه پوهېږم دا ځاله به کوم مرغۍ یا کوم مرغۍ جوړه کړې اوسي تاسې ګورئ قدرمنو لیدونکو د سنځل اول خو د خپله سنځلې ونه څومره ښکلې ښکاري سرې سنځلې پکې اول به دا در وښیم زه نه پوهېږم چې تاسې څومره سنځلې م خوښېږي او هغه د ځاله دا څومره ښکلې ده ولې پکې کوم څه نشته دي فکر کوم دلته یو مرغه دی دلته لیدونکو یو مرغه دی کاشکې زه پیدا کړم چې زه ویډیو کې راولم شاید ډېری کسان وپېژني د کشکرې په نامه یادېږي سپین او تور دی تاسو باور کوئ ما د هغه نوم په فارسي پیدا نه کړ چې دې ته څه وایي او همیشه مې د یاده وځي چې هغه کسان چې دري ژبه باندې خبرې کوي د هغو نه پوښتنه کوم چې دغه مرغه ته ستاسې په سیمه کې څه وایي مونږ ورته کشکره وایو ډېر ښایسته غږ لري بیا هغه چې مثلا غږ باسي بیا یې دې خلکو یو اصطلاح د هغه بیا ورته وایي چې خوش خبر یعنې د هغه په غږ سره وایي حتما یو ښه خبر اورېدل کېږي تاسې ګورئ دغه سیمه څومره ښکلې دا څومره ښکلا لري نو ګورئ دلته چنارونه دي اوس د مني موسم دی ټولې پاڼې ژیړې لاندې مځکه شنه هغه زیړې اسمان کې وریځې به به ځایم تش دی ګلونو دا وریځې څومره ښکلې ښکاري د الله پاک نعمتونه دي د الله پاک ښکلی طبیعت دی او د الله پاک ښکلې مځکه ده څومره ښه ده چې د ښکلا څخه یې ګټه واخلو او خوشحاله ژوند جوړ کړو هوره جانې ته مې ګورئ به به د کابل هوره په هوره جان څه شی دی په لاس کې دی زویا چیرې ده په لاس کې دی څه شی دی مادر اپل دی وخوړل الله ویښته دې څنګه شوي مادر خیر ساتلي دې سنځلې دې ټولې کړلې سنجت اوس دا چی دی خو خاک است بچیم خاور دیو هوره جان چیرې ځې هوره راځه دې خوا ته بچی هلته مه ځه هغه د بل چا باغونه دي ته به نو په دې خبره ښه پوهېږې چې دا د بابا باغونه دي او هغه د بل چا سخته ده ګلونو ماشومان ته داسې خبرو پوهول چې هغه د بل چا مال دی او دا ستا مال یا زمونږ مال دی هوره دې خوا ته راځه بچی هوره جان هوره گک تو نبیایه بیا بیا ډاک نبیایه بیا هوره جان راځه راسه تروی وچکه ده تروی ګلونو تاسې ګورئ چې زه هورې ته تروی ورکوم ښه او هوره تروش رانس خوړلی نو زه دا د اوبو په نامه ورکوم راځه بچی راځه آفرین ورو راځه آفرین راځه بچی خیسته رقم تیره سول چې بیرته نسي راتللی دک اوس د یو اطراف نجلکۍ وه څه یو خیز به یې اچولی و جمع به یې کړی و ما یم داسې د کابل نازولې لور ده نو آفرین زه اوس هم چې راتېره سول خیر جاکټ خیر بیا زه پاکوم نور کالي در اغوندم راځه راسه داد بگی اوبه وچکه واخله اوبه وچکه چرا؟ دوغ بچیم جوس بود آخه چرا دیگه تو فکری بچیم بده ده نه جوس اول گوری لیدون که تیره چی شایدی یمی روسو نماریگی هوره جان جوس بچی کرل لیدون که تاسو دی عکس العمل ته ګورئ yes yummy no shit دیگه
مور او لور دواړه په تروو باندې مینان دي. راځه د خپل لاړ شو لیدونکو. زه د هورې په هکله یو کیسه تاسو ته وکړم. خیر خپل تصویر به نه راوړم، زه فکر کوم جان زه خو ډېره لیدلی یم. خیر ده راځئ اوس به د ښکلی طبیعت په تاسو باندې وګورم. ګرچې منی دی ولې منی هم ځان ته یو ښکلا لري. نو زه تاسو د هورې په هکله یو کیسه وکړم. هورې جانه د کارتوني څخه انګلیسي زده کړې ده. زه ورسره پښتو خبرې کوم. جان راځه بچه بیا چی شه دا اوس هلته ټول د لیدونکو د کارتوني خبرې دي. ښه اما هلته خپله څیره هلته ویني خپل سوری ساتري کوي. د ماشومانو ښکلې دنیا دی. نو هورې جان سره زه او پلار جان پښتو خبرې کوو. پلار کله کله ورسره دري ژبه خبرې کوي. راځه او زه ورسره پښتو او وړکتون کې هم ورسره په دري ژبه خبرې کوي. نو هورې 3 ژبې زده کړې دي او ډېری کله بیا انګلیسي لږ ډېره ده. دې لپاره چې کارتوني وي که نه ماشومان خو د کارتوني څخه ډېر زر ژبه زده کوي، خبرې زده کوي. نو جالبه یې څه ده چې کله چې دا مڼه غواړي بیا ټول مخکې پوښتنه وکړي یا غواړي چې ممي اپل. خیر نو قدرمن لیدونکو دا هم زما او د مورجانې مې د کابل د وړلو کچالو او ترڅنګ هم هغه کومې سنځلې چې موږ راوڅنډلې او ټولې مو کړلې سره. ګرچې ما خو ویلي و چې زه به د حداقل 2-3 ونې راڅنډم، بخصوص په ځانګړې توګه 2 ونې مې په نظر کې وي چې ډېرې خوندورې سنځلې لري. ولې دغه ملګري مې چې دي دوی راسره ملتیا ونه کړه او ویې ویلې چې هوا ګرمیږي مړ دی او باید لاړ شو کور ته چې د غرمې ډوډۍ نوشیجان کړو. نو موږ هم حرکت وکړو ورو د کور په لور تر څو لاړ سو. هلته هم کور ته تللو او وروسته له هغه نه مو هم تصمیم درلود چې د عمه جانې کره مې لاړه سم د هغوی احترام لپاره او ستړي مه سې ته. په لاره هم څه نه څه دغه کوم مالونه چې ول ما غوښتل چې ویډیو یې تاسو ته واخلم. ښایسته غواوې وې. نو لاړلو او ښکلی چکر مو درلود. هوره جان او زویا جان دي چې زویا د هورې د خاله لور جانه ده او هوره او زویا یوازې 4 میاشتې فرق کوي چې زویا له هور څخه مشره ده. نو ویډیو په همدې ځای پای ته رسیږي. خدای په امان، ښه وختونه او ډېره مننه.